ګرانو دوستانو د موبایل په سکرین باندې چې تاسو کمی ویډیو ولیدلې دا هر څه د اے آی په مرسته جوړیږي. نن سبا دغه ډول ویډیو ډیر په ټرینډینګ کې روان دي. که چیرې یو شخص دا ویډیو جوړ کړي او بیا پر ټیک ټاک فیسبوک باندې اپلوډ کړي نو ډیر امکان د دې لري چې یا دې ویډیو دی وایرل شي. که چیرې تاسو هم غواړئ همدې ته ورته ویډیوګانې پر خپل موبایل کې جوړې کړئ نو دغه ویډیو را سره له پیل نه تر پایه پورې وګورئ. دا چې څرنګه کولی شو د اے آی په مرسته همدې ته ورته ویډیو جوړې کړو نو په نن ویډیو کې درته طریقه درښایم. تاسو له همدې ټاپک څخه وړاندې د ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې را سره نوي یاستئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسې در ورسیږي. راځو دوستانو چې څرنګه کولی شو د اے آی په مرسته دغه ډول ویډیو جوړې کړو. ښه نو ګرانو دوستانو تاسو به راشئ د خپل موبایل کروم براوزر ته. دغه براوزر پر هر موبایل کې موجود وي. همدا به راخلاص کړئ بره په سرچ کې به ولیکئ pixvers.ai. ګورئ دوستانو د همدې ویب سایټ نوم تاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري. همدارنګه لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې هم موجود ده. همدا ویب سایټ به تاسو سرچ کړئ بیا به پر همدې لومړني ویب سایټ باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې به تاسو خپل ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړئ. د ګوګل له لارې غواړم لاګین شمه تر څو زما دپاره یو اکاونټ پر دې ویب سایټ کې جوړ شي. تاسو هم کولی شئ خپل ځان لپاره لومړی اکاونټ پر همدې ویب سایټ کې جوړ کړئ. تاسو به په دې ځای کې خپل هغه اکاونټ انتخاب کړئ په کوم باندې چې تاسو غواړئ لاګین شئ دې ویب سایټ ته. د دې دوستانو زما لاګین جوړ شو. ما پر دې ویب سایټ کې خپل ځان لپاره وکولی شو یو اکاونټ جوړ کړم. په دې ځای کې دوستانو ډېر زبردست ټیمپلیټې موجودې دي. کولی شئ دغه څخه استفاده وکړئ او خپل ځان لپاره د اے آی په مرسته ویډیو جوړې کړئ. هغه وایرل ویډیو چې پر نن سبا پر ټیک ټاک کې روانې دي دغه ټول د همدې ویب سایټ په مرسته جوړیږي. د دې دوستانو ما خپل ځان لپاره د پیټینګ والا ویډیو انتخابه کړې ده. د دې جوړولو دپاره موږ تاسو خاص یو تصویر اپلوډ کوو زموږ ویډیو به جوړه شي. په دې اپلوډ اپشن باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې د موبایل ګالري څخه یو تصویر ورته انتخابوم. ګورئ دوستانو زه غواړم د راشد خان دغه تصویر ورته اپلوډ کړم تر څو د همده په تصویر کې ماته ویډیو جوړه کړي. دا د تصویر دوستانو په دې ځای کې اپلوډ کیږي. په دې خوا کې په کریټ اپشن باندې ورته بیا کلیک اخلو تر څو زموږ ستاسو ویډیو جوړه شي. همدارنګه دوستانو تاسو کولی شئ د یو جیمیل د لارې یا د یو اکاونټ د لارې 3 ویډیو په یو ورځ کې جوړې کړئ. که چیرې تاسو زیاتې ویډیو جوړول غواړئ نو د هغې به تاسو پیمنټ کوئ. هغه طریقه هم درته درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ انلیمیټډ ویډیو په فری ډول جوړې کړئ. په بله ځای کې دوستانو موږ ته کوین ښودل کېږي نه 80 کوین ما سره پاتې شو مخکې 90 و. ځکه دوستانو د یو ویډیو پر جوړولو دی 30 کوین اخلي. دا د دوستانو زما ویډیو تیاره شوه. له دې ویب سایټ څخه د ویډیو ډاونلوډ کول یو څه مشکل کار ده ځکه دوستانو له دې ویب سایټ څخه ویډیو نه ډاونلوډ کېږي. چیرې تاسو په ډاونلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ په دې ځای کې تاسو سره نورې اپشنې را اوړي. د مثال په ډول جیمیل ده، فیسبوک ده او همدې ته ورته نورې اپشنې دي. خو تاسو به دغه ویډیو په لومړي ځل یا پر فیسبوک پوسټ کوئ او یا به هم د واتساپ د لارې یو ملګري ته لیږئ. کله چې تاسو دغه ویډیو خپل ملګري ته ولېږله کولی شئ به یې هلته په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ګالرۍ ته سیف کړئ. دا د دوستانو دغه ویډیو ده زه پر فیسبوک باندې پوسټ کوم. دا د دوستانو پوسټینګ دا د ویډیو روان دی تر څو دغه ویډیو پوسټ شي. دا ویډیو دا د پوسټ په دوستانو دا ویډیو بیا د ویډمیټ د لارې کولی شم زه په اسانۍ سره خپل موبایل ګالرۍ ته سیف کړم. او دوستانو کولی شئ تاسو دغه ویډیو په دې مور اپشن باندې کلیک واخلئ واتساپ کې خپل یو ملګري ته ولېږئ. کله چې تاسو دغه ویډیو په واتساپ کې یو ملګري ته ولېږله بیا له هغې ځای څخه خپل ځان ته هم سیف کولی شئ او خپل ملګري ته هم لیږلی شئ. نو دوستانو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ له دې ویب سایټ څخه یوه ویډیو ډاونلوډ کړئ. دا د دوستانو تاسو لیدلی شئ چې یا د ویډیو پر فیسبوک باندې پوسټ شو. اگر لینک یې کاپي کړم کولی شم د ویډمیټ د لارې دغه ویډیو خپل موبایل ته سیف کړم. اوس دوستانو راځو چې څرنګه کولی شو انلیمیټډ ویډیو د همدې ویب سایټ کې جوړې کړو. د مثال په ډول که چیرې په یو ورځ کې زه 3-4 ویډیو جوړول غواړم نو د دې پیمنټ زه نه کوم. غواړم دا په فري ډول باندې جوړې کړم. نو دا به څنګه کړو دوستانو هغې دپاره به تاسو راسئ پلی سټور ته. دوستانو پلی سټور به تاسو راخلاص کړئ او په سرچ کې به ولیکئ ټیمپ میل. ګورئ دوستانو همدغه نوم ده تاسو د موبایل په سکرین باندې هم ښکاري. ټیمپ میل همدا به تاسو په پلی سټور کې سرچ کړئ. د سرچ کولو وروسته دغه یو اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. دا دوستانو د اپلیکیشن نوم ده. کولی شئ همدغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. په دې کې تاسو کولی شئ انلیمیټډ جیمیل جوړ کړئ او د همدغه اکاونټ د لارې دې ویب سایټ ته لاګین کېږئ او په مختلفو ډیزاینونو کې خپل ځان دپاره ویډیو جوړوئ او همدغه ویډیو پر فیسبوک ټیک ټاک باندې اپلوډ کړئ. نو امکان د دې لري چې ستاسو راتلونکي ویډیو دې وایرل شي. که دغه ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې را سره نوي یاستئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هره راتلونکې
ویډیو تر تاسې در ورسیږي. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.